ملګرو سلام. زه هیله مند یم چې تاسو ټول روغ جوړ یې د پښتو ګرامر ټولګي په وړاندې کولو. زه شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. موږ په تېر درس کې فعل باندې غږېدلي وو. د فعل په یو شمېر مسایلو موږ بحث وکړو. نن موږ او تاسې البته په دې وغږېدو چې د فعل جنس څه دی، د فعل اشخاص څوک دي، په دې بحث وکړو. نن موږ او تاسې د فعل په زمان غږېږي. فعل زمان یعنی هدف دا دی چې فعل د کومو زمانو په اساس تغییر کوي، څه ډول تغییر کوي او کومې زمانې دي چې فعل متاثر کوي. که چېرته موږ د نړۍ یو شمېر نورو ژبو ته وګورو نو په هغې کې به موږ او تاسې وګورو چې له 8 نیولې تر 24 له 24 نیولې تر 12 له 12 نیولې تر 4 او 3 دومره زمانې لري. دا په بېلابېلو ژبو کې. خو په پښتو ژبه کې که چېرته موږ عمده او کلي بحث کوو 3 زمانې راخلو چې یو حال ده، یوه تېره ده او بله مستقبل ده. خو دغه هره زمانه بیا د استعمال ځانګړي موارد لري. یعنې داسې نه دي چې دا بیا نشو ویشلی، بیا یې د استعمال ځانګړي موارد سره نشو توپیرولی. نو په دې خاطر چې اساني رامنځته شي په نوبت یو تشریح کوو. اول زموږ سره د حال زمانه ده. په بخښنې سره حال زمانه. له حال زمانې نه هدف دا دی چې یو کار په حال زمانه کې جریان پیدا کړي. فعل یا د فعل ریشه چې ده دا به د حال زمانې لپاره وي او وروستاړی چې دی که بیا که فاعلي وي نو خو فاعلي وروستاړی باید ورپورې وتړل شي، که مفعولي وي باید مفعولي وروستاړی وتړل شي. مثلا زه تاسې ته یو پر روژه په دې کې د خوراک خبر لږ ښه لګېږي. نو زه تاسو ته مثلا د خور ریشه ده ګورئ تاسې، یعنې دا یوه ریشه ده، د فعلي ریشه ده. دا چې کله موږ له دې نه د حال زمانې دپاره فعل جوړوو نو داسې کوو. مثلا زه ډوډۍ خورم. ګورئ دغه ام چې دی دا د چا دپاره ګردان شو؟ د زه دپاره، ځکه دا فاعل دی. نو دې ته موږ فاعلي وروستاړی وایي. زه ډوډۍ خورم. مثلا وایم چې ته ډوډۍ خورې. دغه اوږده یا چې ده د ای غږ چې دی دا خو د دویم شخص دپاره وروستاړی دی فاعل. صحیح؟ هغه ډوډۍ خوري. دغه د ای چې دی دا د دغه هغه لپاره ګردان شوی ځکه دا دریم شخص دی. نو د دریم شخص لپاره زموږ وروستاړی چې دی فاعلي وروستاړی هغه خو څرګنده یاده. دا د حال زمانې بحث دی. که چېرته بیا موږ جمع حالت ته اړو، مثلا موږ ډوډۍ خورو. دلته د خور له ریشې سره خور جمع واو. صحیح؟ تاسو ډوډۍ خورئ. صحیح؟ دا د دویمو جمع اشخاصو لپاره. او هغوی ډوډۍ خوري. دا یې د درېیمو جمع اشخاصو لپاره. دې ته وایي د حال زمانه. بیا هم وایم حال فعلونه چې جوړېږي د فعل ریشه به د حال لپاره وي او مفعولي یا تر ډېره پورې فاعلي وروستاړي، ځکه په ډېرو کمو لهجو کې یو راځي چې هلته مفعولي وروستاړي ګردان شي. ځکه د مفعولي وروستاړو کیسه بیا داسې وي چې هغه په تېر مهال کې ګردانېږي، نو هلته بیا مهال بدلېږي. خو په یو شمېر لهجو کې ځینې د اورکزیو یا ځینې نورو لهجو کې کېدای شي چې دغه یو څه ګردان وکړي. خو تر ډېره پورې حال ریشه جمع فاعلي وروستاړی. دا د فعل زمان چې د حال په برخه کې موږ تشریح کوو. اوس ورپسې راځو تېرې زمانې. دویم بحث زموږ سره د تېرې زمانې دی. خو مخکې له دې چې تېرې زمانې ته راشم، په حال زمانې کې یوه مسله تاسې له یاده مه باسئ چې
د حال زمانې اسمونه به تر ډېره پورې په اصلي شکل راځي. ښه تېر مهال د تېر مهال نه هدف دا چې یو کار په تېر مهال کې شروع شوی وي، یعنی د یو کار د پیل تړاو د تېر مهال پورې. مثلا زه وایم چې ما درس لوستی و، یعنې پخوا مې لوستی و. مثلا زه وایم چې زه تللی وم، یعنې پخوا تللی وم. یا وایم چې ما مطالعه کړې وه، پخوا مې کړې وه. یا هغه کار کړی و، پخوا یې کړی و. دې ته چې وایي دا تېر مهال وي. خو دا تېر مهال چې دا موږ بیا په څو برخو ویشو. لومړی د کار هغه د کېدنې د ډول په اساس موږ دا په دوو برخو ویشو چې هغې ته موږ مطلق او استمرار وایو. له مطلق تېر مهال موږ په دوو برخو ویشو. تېر مهال موږ په دوو برخو ویشو. یو ته موږ مطلق وایو او بل ته استمرار وایو. د مطلق نه هدف دا چې یو کار د یو کار پیل په تېر مهال کې شوی وي او پای هم په تېر مهال کې، یعنی پیل او پای دواړه په تېر مهال کې وي. مثلا زه وایم چې ما ډوډۍ خوړلې وه یا ما ډوډۍ وخوړه، ما په تېر مهال کې. د استمرار نه هدف دا چې یو کار په تېر شروع شوی وي خو د حال لپاره یې جریان وي. مثلا په استمرار کې موږ تاسو ویلی شو چې زه کېناستم چې احمد راغی. دلته دا کېناستم دلته دا د خج په اساس تغییر راځي. ښه راځئ زه اوس د استمرار او د مطلق توپیر کومه چې مطلق او استمرار په څه ډول فرق کوي سره. مطلق او استمرار په دوو برخو په دوه مسایلو کې سره توپیر کوي. یو د مطلقیت د واو په اساس. مثلا زه وایم چې ما ډوډۍ خوړه، که خوړه موږ ونه وایو خوړله وایو، صحیح ده که نه؟ ما ډوډۍ خوړله. که تاسې اوس فکر وکړئ د دغې جملې معنا ته، دغه د جملې کار یعنې پیل یې معلوم دی خو پای نه دی معلوم. خو که چېرته زه ولیکم چې ما ډوډۍ وخوړله، معنا دا چې موږ او تاسې د یو واو په اساس موږ د تېر مهال زمانه مشخصه کړه، مطلقه مو کړه. مطلق مو په دې کړه چې یو کار د ډوډۍ خوراک په تېر مهال کې شروع شوی او بېرته پاتې شي. یعنې داسې کوم څه پکې نه دي پاتې چې سړي ته یوه پوښتنه پکې وي. خو که چېرته په استمرار کې وي، استمرار کې هغه پای بیا نامعلوم وي. صحیح؟ دی د واو په اساس ما ډوډۍ خوړله، تا ډوډۍ خوړله، تا ډوډۍ وخوړله، هغوی ډوډۍ وخوړله. صرف د فعل نه مخکې یا د فعل د ریښې نه مخکې یو واو ور اچوو او د واو په اساس به څنګه کوي؟ استمرار به له منځه ځي او متقد به رامنځته کېږي. یو بل بحث د خج دی. تاسو ته خو ما خج په هغه لومړنیو درسونو کې تشریح کړی و. که دا د خج ځایونه بدل شي دلته استمرار او مطلقیت رامنځته کېږي. مثلا وایم چې زه پرېوتم. صحیح؟ زه پرېوتم. دلته که چېرته دغه خج موږ بدل تکرار کړي، څپې بدلې کړو، تغییر وکړي. مثلا زه وایم خج چېرته زه په دغه څپې باندې راوړم. صحیح؟ نو وایم چې زه پرېوتم په بخښنې سره. که چېرته په دغې څپې باندې موږ خج راوړو نو وایم چې زه پرېوتم. صحیح؟ یعنې فشار په دغې څپې راغی، په دغه ځای باندې راغی. صحیح ده؟ خو که چېرته موږ دا خج انتقال کړو دغې ځای ته، که خج په دې ځای کې و
نو زه پرېوتم دا مطلقیت شو خو که چېرته حج دلته راولم نو وایم چې زه پرېوتم چې احمد راغی زه کېناستم چې فلانی راغی نو چې کله نور څیز ته ورپسې اړتیا شي چې یو جمله نیمګړې شوه بله دا چې هغه حالت موږ دپاره نیمګړی شو دا د حج په اساس دلیل وي ښه بل دغه د فاصلې په اساس د وخت د فاصلې په اساس چې کوم ویش شوی دی هغه په دوه برخو شوی دی تېر مهال یو دی موږ ماضي بعید وایو بل ته قریب وایو یعنې د قریب نه هدف دا چې فعل یا د فعل زمانه چې ده دا تېر مهال ده خو نږدې تېر مهال ده صحیح ده مثلا زه وایم چې زه کور ته تللی یم صحیح زه کور ته تللی یم دا خو صحیح ده دی اصلي او دی مرستیال چې کامپلیمنټ انګلیس کې بولي یعنی هغه جمله بشپړوي موږ وایو چې زه کور ته تللی یم دا جمله چې تاسو واورئ نو تاسو ته اتومات په دې پوهېږئ تاسو چې یاره کور ته تللی خو اوس وخت کې تللی نږدې مهال کې تللی خو که دغه یم په وم بدل نو بیا داسې راځي زه کور ته تللی وم هغه کور ته تللی وه هغه کور ته تللی وو او دې ته ورته نور دا د بعید او د قریب ترمنځ توپیر ساده تېر مهال دی یو بل تېر مهال یو ساده تېر مهال دی بل چې دی هغه التزامي یا احتمالي تېر مهال هم موږ سره شته چې دا هم موږ کاروو مثلا په هغې کې یو احتمال موږ وایو صحیح ما به خندلی وی چې دغه کار شوی دی صحیح ده ما به ډوډۍ خوړلی وی که تا ډوډۍ راوړی وی صحیح یعنی یو احتمال په اساس که چېرې تا دا کار کړی وی نو ما به دا کار کړی وی صحیح نو د دغې نه هدف دا دی چې تېر مهال وي خو د یو احتمال پر بنسټ وي ما به درس ویلی وای که ته راغلی وی صحیح ده ښه دلته خو زموږ بحث په دغه ځای کې دی ما به درس ویلی وی یو احتمال دی یعنې په تېر مهال کې به مې دا درس ویلی وی خو که چېرته ته په تېر مهال کې راغلی وی دې ته وایي ماضي احتمالي یا التزامي ښه بل بحث د زمان په برخه کې راتلونکي زمانه ده راتلونکي یا مستقبل مستقبل نه هدف دا دی چې یو کار به په راتلونکي مهال کې اجرا کېږي د راتلونکي مهال لپاره به وي دلته یعنې توپیر یعنې د فعل ښه تر ډېره پورې د حال زمانې ده خو یو به هم ورسره موږ ور اضافه کوو په راتلونکي زمانې باندې تبدیلېږي مثلا زه به درس ولولم یو بل په اساس دا زمانه ټوله څه شی شوه راتلونکي مهال ته وخته خو دغه واو به هم له یاده نه باسي ځکه د مطلقیت واو چې دا هم د راتلونکي مهال د فعل په جوړولو کې مرسته کوي ښه راتلونکي زمانه چې دا به موږ د مطلقیت او استمراریت له مخکې په دوو برخو ویشو هم مطلقه راتلونکي زمانه او هم استمرار مطلقه زمانه چې ده په هغې کې بیا مرستیال فعل هم ورسره جمع کېږي یعنې د مطلقې راتلونکي زمانې زمانې د دې هغه فرمول داسې دی چې موږ وایو چې فاعل جمع به جمع اصلي فعل جمع مرستیال فعل دې تاسو اوس یو مثال لیکم مثلا زه وایم چې زه به لاړ شم زه فاعل به خو هسې هم هماغه چې ما تاسو ته ویلي
او بل ورسره لاړ دی اصلي فعل او شم مرستیال فعل. زه به لاړ شم. یعنې د مطلقیت او استمراریت بحث تر ډېره پورې د مرستیال فعل په راتګ او لرې کېدو سره دی. ښه اوس یې د استمرار حالت دی. یعنې زه به لاړ شم کاملا مطلق راتلونکی مهال دی چې هیڅ ډول بحث پکې نشي کېدی. یعنې زه به لاړ شم. خو که چېرته یوازې یو فعل ورسره راشي او هغه هم اصل فعل کې وي نو بیا به څنګه وي؟ بیا به استمرار وي. مثلا زه به ځم، صحیح، زه به ځم، زه به کښېنم، زه به پاڅم. یو ډول نرمښت او استمراریت پکې موجود دی. دا اوس تاسې نننی درس که چیرې زموږ درس په اړه پوښتنه نیوکه وړاندیز لرئ نو موږ ته یې کمنټ کړئ. د نورو ویډیوګانو درسونو د لیدلو لپاره د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زرپاڼې فیسبوک پاڼه لایک کړئ او همدارنګه زما فیسبوک اکاونټ در سره خوښ کړئ چې تر څو تاسې نور درسونه او ویډیوګانې وګورئ. تر بیا ښې چاره.